سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز درویش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 22مه چې د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر له 14مې سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز درویش څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د ایکو سازمان راتلونکې ناسته. د صنعت او سوداګرۍ وزیر ویلي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو کوربه‌توب کوي. د ګرځندوی مالی او اداري چارو له معین سره د آذربایجاني پلاوي لیدنه. د اطلاعات او کلتور وزارت زیاته کړې چې دواړو لوریو پر ګډو همکاریو ټینګار کړی. او په قرغیزستان کې د اسلامي امارت سفیر په کوربه هیواد کې د قطر دولت د ملي ورځې په لمانځ غونډه کې ګډون وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو کوربه‌توب کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې افغانستان به د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو د راتلونکي ناستې کوربه وي. نوموړي یادې څرګندونې له ملي راډیو ټلویزیون سره ځانګړې مرکه کې کړې دي. عزیزي په خپله مرکه کې دغه راز ویلي چې یاده ناسته ته پوره چمتووالی لري. د آذربایجاني سفیر او ملپلاوي د ګرځندوی مالی او اداري چارو له معین سره لیدلي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویلي چې په کابل کې د آذربایجان سفیر الهام محمدوف او قنصل طارل اسماعیلوف د یاد وزارت د ګرځندوی مالی او اداري چارو له معین مولوي قدرت الله جمال سره د دواړو هیوادونو د فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او ګډو همکاریو په موخه لیدلي دي. محمدوف ویلي چې غواړي له افغانستان سره سیاسي، سوداګریزې، اقتصادي او فرهنګي اړیکې پیاوړې کړي او هیواد یې چمتو دی چې د آنلاین کورسونو له لارې افغان ځوانان وروزي او د ظرفیت لوړونې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د اطلاعات او کلتور وزارت زیاته کړې چې دواړو لوریو پر ګډو همکاریو ټینګار کړی. په قرغیزستان کې د اسلامي امارت سفیر په کوربه هیواد کې د قطر دولت د ملي ورځې په لمانځ غونډه کې ګډون وکړ. په قرغیزستان کې د اسلامي امارت سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد سفارت سرپرست مولوي عبدالشکور حقانی په کوربه هیواد کې د قطر دولت د ملي ورځې په لمانځ غونډه کې د ګډون ترڅنګ د قطر سفیر ته مبارکي وړاندې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې له دوستانه اړیکو خوښي څرګنده کړې او د لا پیاوړتیا هیله یې څرګنده کړې. د خبرپاڼې له مخې د یادې لمانځ غونډې په ترڅ کې حقانی له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماټانو سره پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د بهزاد میناتوري سبک د یونسکو د کلتوري میراثونو لیست کې له ثبتولو خبر ورکړی دی. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو ویلي چې د استاد کمال الدین بهزاد د میناتوري سبک له تخنیکي او فرهنګي پړاوونو څخه وروسته په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د علمي، فرهنګي او ښوونیز سازمان یا یونسکو د ناملموسو کلتوري میراثونو په لیست کې ثبت شو. د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د فرهنګ او هنر امر زیاته کړې چې د هرات د میناتوري د ثبت وړاندیز نږدې یو کال وړاندې یونسکو سازمان ته لیږل شوی و چې د یونسکو د کلتوري میراث د ساتنې د کمیټې له تایید وروسته د لرغونی هنر د نړۍ د کلتوري شتمنیو په لړ کې شامل شو. د یادونې وړ ده چې د میناتوري هنر د افغانستان 23م ناملموس فرهنګي میراث دی چې په یونسکو سازمان کې نوم ثبت کیږي. او وروستی خبر هم ده چې د ننګرهار کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست په یاد ولایت کې د 685,223 امریکایي ډالرو په مالي لګښت د یو شمېر پروژو چارې پیل شوي. د ننګرهار کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر چتر لاندې د AHF موسسې له لوري په سرخرود، خوږیاڼیو، بهسودو او اچین ولسوالیو کې د 685,223 امریکایي ډالرو په مالي لګښت د یو شمېر پروژو چارې پیل شوي. یاد ریاست زیاته کړې چې په دې پروژو کې د پاکو اوبو 8 شبکو ترمیم، د 120 محلي تشنابونو او په ښوونځیو کې د 5 تشنابونو جوړول، د 4 روغتیايي مرکزونو بیا رغونه، د 115 بستو د اوبو تصفیې او زیرمه کولو وسایلو او 213 روغتیايي کیټونو ویش شامل دي.
کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا نیک خبرونې د الله په امان.